دې کې اولنی سوال دا یو ورور کړی دی چې په حرام مال باندې حج کول څنګه دي. جواب د دې مسلې هغه دا یاد ساتئ چې حج یو لوی عبادت دی، بلکې د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی او دا داسې عبادت دی. بعض عبادت هغه چې هغه صرف مالی، صرف مال پکې لګي، په بعضو کې صرف بدن لګي، په بعضو کې مال او بدن دواړه لګي، او په دې عبادت کې مال او بدن دواړه لګي. په حج نو بدن به هم ستړی کې او مال به هم لګي، او الله رب العزت نه قبلی مگر هغه مال چې هغه پاک او حلال حرام الله نه قبلی. او مشهور حدیث دی ان الله طیب لا يقبل الا طیبه، الله پاک دی نه قبلی مگر پاک مال او پاک عبادت، پاک وینا، پاک کار. نو کله چې یو سړی حج وکړي او د ده په حج کې حرام ومي، حرام مال پکې کې حج کې په ډېرو ځایونو کې مال لګي، نو دې کار ګناهګار دی چې حرام استعمالوي. او حج صحیح دی. حج صحیح دی څه مطلب دی؟ دې کې دوه خبرې دي. یو حج صحیح دی یعنی د حج د ده نه وشو فریضه ساقطه شو، یعنی د په ذمه باندې یو حج ژوند کې لازم دی چې سړي طاقت هغه فریضه ترې ساقطه شو. هر چې ثواب دی نو هغه درته داسې نه میلاوي کوم چې حدیثونو کې ذکر دی. لکه حدیث کې راځي چې څوک حج وکړي نو د دې جزا د جنت ته ننوته، الحج المبرور. یو حدیث کې راځي چې انسان د حج نه داسې راواپس شي لکه څنګه چې دی په اوله ورځ د مور د خېټې نه راوتی، ګناهونه صفا، دا اجر دته پوره نه میلاوي. دا خو واضح دی ځکه چې حج مبرور هغه حج ته وایي چې هغه خالص د الله دپاره، او دویم هغه په طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم، او دغه شان په هغې کې پاک مال لګېدلی. یو سړی حج وکړي په حرامو باندې، حرام مال پکې لګي، یو سړی پکې پاک او حلال مال لګي، دواړو ته د یو شان اجر میلاوي. دا خو ماشوم دا خبره نه وي، صرف دا وشو چې د ده نه فریضه هغه ساقطه شو، بس نور ده ته ثواب داسې نه میلاوي لکه څنګه چې ثواب هغه چا ته میلاویږي چې هغه صحیح حج وکړي په حلال مال باندې. هر چې یو حدیث خلک ذکر کوي، بعض مولیان هم ذکر کوي، په هغې کې دا دي چې څوک چې په حرام باندې حج وکړي په حرام مال باندې، او دی الله ته وایي چې لبیک اللهم لبیک، نو الله ورته وایي چې لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، یعنې نه ستا دا تلبیه قبوله ده، ستا دا حج مردود دی، واپس کېږي په تا باندې. نو دغه حدیث نه دی ثابت. په صحیح سند سره داسې حدیث نه ثابت چې پهې کې دی چې د حج بالکل نه قبلیږي. حج قبول شو معنی دا چې فریضه ترې ساقطه شو، خو ثواب هغه داسې نه دی لکه څنګه چې یو مؤمن ته د صحیح حج چې په پاک مال باندې کړی هغه ثواب چې میلاوي. یو سوال